چې دغلته رالل کېناستل او بیا د پاکستان د هغې مظلومې طبقې د هغه بلوچ دی که هغه سندی دی که هغه پنجابی دی ټولو پکې یو ډېر ښه کردار ادا کړی موږ ټولو مشکور او د خاص کر د دې دوه ایمنېګانو که زه یې نه ویم نو دا به زیاتې چې دوی دواړو ما سره د شپې د 8 بجو نه په سړک باندې ناست وو او د بېګا د 9 بجو پورې د 10 بجو پورې موږ سره په سړک باندې دلته ناست وو او سره د ټولو ځوانانو ملګرو مشکور د دوی هم شکریه ادا کوم خو چونکې دا د مصروفو خلکو دومره مصروف باوجود موږ سره دوی دلته ناست وو نو د ټول قوم او د حکومت چې موږ سره کومې وعدې وکړلې کومې موږ سره پرون معاهدې کړې او نن زموږ د سپیکر صاحب سره کوم ملاقات وشو هغې کې چې کومې خبرې د هغې معاهدو تایید وشو پیشرفت دا وشو چې یو خو موږ ته اف آی آر کاپي میلاو شو اف آی آر باندې شو هغه بېګا شوی او هغوی ته وویل چې کوم تاسو سره زموږ معاهدې شوي دي دغه به منو عین تاسو سره سرطرف دغه به منو عین هغه دغه خبره یې هم وکړله د کمپنسیشن خو هغه د هغوی حکومت د خپل اړخه وکړه زموږ مطالبه نه وه ورسره موږ دغه نه ده کړې هغوی ته وویل چې یاره داسې څه انسیډنټ وشي حکومت د خپل طرف نه یو څه امداد کېږي هغې باندې هم موږ چې دی فایل ورک کړی دی هغه روان دي نو موږ د هغوی د دغې سپیکر صاحب د دغې میټینګ نه هم ډېر کافي مطمئن وو چې یاره مطلب دا زموږ دغه مطالبې واورېدې خو زه یو میسج د پښتون قوم ته ورکوم مظلوم طبقو ته دا یې ورکوم چې که کله هم تاسو په خپلو مسایلو باندې په خپلو مسلو باندې داسې راوتلی نو هېڅ داسې یو مسله لري نه چې ستاسو مسله شکر نه خو د پښتنو اتفاق به پکار وي پکاره چې موږ متفق او خپله بیانیه خپله مسله وپېژنو موږ خپله مسله وپېژنو هله به زموږ ټولې مسلې حل کړي ټول خلک به موږ برداشت ځکه چې ما چې څومره اندازه وکړه په دې ملک کې څوک مني نه په دې ملک کې به ځان منې سر خلکو باندې چې زه هم د دې ملک وګړی یم زه د دې ملک سیم نو بیا به تا سره ځو دې دپاره به د اتفاق او د اتحاد ضرورت دی زه پښتون قوم ته بیا هم اپیل کوم چې متفق شئ یو شئ زموږ ټولې ډلې دا خبره نه کوو چې یو پی ټي ایم دی یو نیشنل پارټي ده زموږ چې پښتانه څومره پارټۍ دي که تحریک انصاف دی که مولانا صاحب دی که جمعیت علما اسلام دی که جماعت اسلامي ده که پیپلز پارټي ده د پښتنو څومره پښتانه چې دي په دې یو خپله پښتنو د ایشو دپاره باید چې موږ را یو شو او یو میدان او یو ډګر خپل حقیقت دا دی چې څنګه نثار خبره وکړله او منظور خبره وکړله لکه دا ایشو دا نه ده چېرې لکه څنګه چې زمونږ په سوشل میډیا باندې یو څیز راغلی چې چېرې دا مومند دي چا بل ټرایبل دي چا بل پښتانه دي مین خبره افغان دي لکه مین خبره د انسانیت ده لکه مطلب چې کم ظلم شوی کم زیاتی شوی دی بیا مین خبره دا ده چې د ماشوم په دې مخ باندې کم معصومیت دي هغې زه دا وایم چې دا خو کم از کم دی موږ انسان نه شو ویلی باقي چې کوم پیشرفت شوی و زه په لومبۍ ملاقات چې د دوی والد صاحب څخه کله زما وشو د ده ته مې وویل چې یاره زمونږ پارټي ماټي دا ټول څیزونه یو سوي ته زمونږ چې څه کومه ستا خبره یقه خبره به زمونږ هغې به زما په خیال چې د دوی د والد صاحب چې کومه دی دا به هم د دې ګوی نور ملګري چې کومه دي هغوی چې چا څه ویلي وو خو لکه دا والد صاحب د دې ګواه دی چې داسې زما لومبۍ ملاقات شوي ما چې ستاسو کوم سټیټمنټ دي په هغې باندې به زمونږ سټیټ باقي نن دا وفد چې کوم راغلی و د والد صاحب هم راغلی و نثار بیدي هم ورسره راغلي وو سپیکر صاحب چې کومه خبره وکړه هغه دا خبره وکړه چې یاره دا ایز ا پښتون هغه څنګه د همدردۍ او هغه څیزونه هغه وایي چې یاره زم یو پښتون یم او په دې باندې زم دومره خفه یم لکه څومره چې ټول پښتنو ته دک رسېدلی دی نو انشاءالله په دې ایشو باندې به موږ ټول په یو پیج باندې د خیره سه او کومې پورې چې دته انصاف نه میلاو شوی حقیقت دا و چې نه سپیکر صاحب ویلي چې یاره ساجد او زمونږ چې نور زمونږ څومره ملګري یو نورتاج به لکه موږ پارټۍ کې همدغه رنګې دا ایشو دغه کړي وو چې څومره منسټران وو څومره ایم این ایز وو هغه موږ داسې کړي وو بل خپل ځاني زمونږ چې څنګه دلته ملګري په سړک باندې ناست وو حقیقت دا و چې موږ ته هم دغه رنګې خوب نه راځي لکه دغه ته چې به وکته هغه ماشومي ته به دې وکته دې ظلم ته به دې وکته خو دې شته که موږ هم خوب کړی دی نو الله پاک دې وکړي چې داسې ناخوشګواره واقعې نورې نه راځي الله پاک دې زموږ په ټولو پښتنو سیمه کې خوشحالي راولي خدای پاک دې ترقي راولي دا غمونه او دا کم دردونه دي دا صرف د زموږ مقدر نه دی موږ به د بدلون دپاره کار کوو د دې خاورې د پښتنو د
د راروان مستقبل لپاره به انشاءالله ټول په شریکه مایې کار کوو. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې موږ د ده په دې غم کې شریک یو. د ده عزت زموږ د ټولو لوی عزت دی او چونکې زه مومند قوم سره تعلق ساتل، ساجد به یې ساتي، انصار ساتي، خو د مومندوالۍ خبره چې ټکټ کې پاکستانیت او پاکستانۍ خبره چې ټکټ کې مسلمانۍ خبره او د انسانیت خبره چې کوم ظلم شوی دی د دې موږ مذمت کوو او د دې ظلم چې کوم خلکو پکې دا ایفرټس وکړو هغه خبره موږ نه اپریشیټ کوو. خو تاسو په روډ باندې وکړله موږ هغه اپریشیټ کوو، تاسو دا ایشو ریس کړه. خو موږ چې کوم ساجد وایي یا زه موږ چې کوم په پی ټي آی زموږ حکومت دی موږ په حکومتي سطح باندې دا خپله خبره وړاندې کړې ده، خپل مشرانو ته وړاندې کړې ده، هغوی سره هم ډسکس کړې ده. بیګا هم پرې خبرې شوي، پرون هم پرې خبرې شوي، پرویز خټک صاحب سره هم پرې خبرې وشوې، اسد قیصر صاحب سره هم پرې خبرې وشولې. بیا نن تاسو د دې خپله ګواه وئ چې دوی پکې مو وغوښتلی شول، نثار به تاسو پکې وئ. موږ ټول ناست یو، هغه کوم چې د پولیس آی جي و هم پکې وغوښته، ورسره چې کوم ډي آی جي و هم پکې وغوښته، چې کوم د اسلام آباد کمیشنر و مخامخ هم دوی کېنول او د دوی چې کومې مطالبې وې هغه مطالبې خو چې کوم انسان مړ شو هغه نه په مطالبو پوره کېږي او نه په څه کوم ظلم چې وشو هغه ظلم په کار دا ده چې داسې درنده زموږ په دې معاشره کې شته. الله تعالی زموږ په دې معاشره او زموږ په سوچونو باندې رحم وکړي چې دا قسمه درندګي زموږ د دې معاشرې نه ختم شي او زموږ په معاشره کې امن راشي او زموږ په معاشره کې دا قسمه تمیز دا کم چې د ماشوم چې هغې باندې د الله تعالی هم حق نشته او ماشوم ته داسې بې دردۍ سره قتل کېدل، داسې بې دردۍ سره په هغې باندې ظلم کېدل، د هغې موږ ټول په دې غم کې د ده شریک وو. کوم چې د پولیس وال نه د ایسیچو نه کوم غفلت شوی دی چې 15 ورځې دوی مسلسل ورغلي دي او اف آی آر د لاج کېدو کوشش یې کړی دی او هغوی هغې سره تعاون نه یې کړی. په هغې باندې هم نن خبرې وشولې او د هغه ایسیچو خلاف به دا سپیشل هغه ته آی جي ته دا وینا وکړی شوله، سپیکر صاحب ورته ویلې چې دا د دنیا دپاره سبق جوړ کړی سي چې زما یو مسلمان ورور ته دا تکلیف رسېدلي او هغوی به له بار بار تاڼې ته ورتلل. کوم پولي کلینک وال اسپتال والا چې کوم غفلت کړی دی هغه ټیم کې چې کوم هغوی له څه په کار وو هغه څیز یې نه یې کړی. په ډیوټۍ کې کوم غفلت کړی د هغوی د خلاف یې جوډیشل انکوایري مقرر کړه او هغې خلاف به مکمل انکوایري کېږي. دغې ساله د کمپنسیشن د حکومت طرف نه د دوی مطالبه نه وه، هغې کې به هم انشاءالله د حکومت طرف نه ورسره ښه پوره تعاون وي. داسې قسمه واقعیت چې راځي زموږ د پښتنو بالکل دې کې شک نشته چې زموږ پښتانه یو خو غریب قوم وو، موږ محروم هم پاتې کړی شوي وو، موږ ته پوره خپل حقوق په هر ځای کې نه دي میلاو شوي. خو الحمدلله دا خبره موږ په فخر کوو چې زموږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت که راغلی دی نو موږ ته پښتنو ته پکې نمایندګي هم ډېره ورکړی شوې او اکثر موږ ته پنجاب والا دا وایي چې دا خو د پښتنو حکومت دی. نو موږ هغه محرومي کم از کم اوس نشته که یو ځای کې لږ ډېر غفلت راځي هغه به زموږ بعضې وخت موږ نه کمزوري کېږي. خو دا خبره ده چې موږ د ده سره په دې غم کې شریک وو، ده سره موږ ولاړو، د ده ته چې هر قسمه تکلیف وي یا څه مسله ورته راځي موږ سره رابطه کوي. په دې په اسلام آباد کې چې څومره د پښتنو ایمنیز دي که کوم منسټران دي کوم چا ته هم تکلیف راځي نو انشاءالله موږ ورسره کلک ودرېږو او کلک به زموږ د هغوی سره مرستې. मैं मीडिया के हवाले से बात करना चाहूँगी कि कहा जाता है कि मीडिया जो है हमारी रियासत का चौथा सुकून है और चौथा सुकून इस गैर जिम्मेदारी का अगर मुजाहरा करने लग जाए कि वो ये कहना शुरू कर दे. 2 चैनल के हवाले से बात करना चाहूँगी. बाकी मीडिया के हम इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरीके से कवरेज देनी चाहिए थी इस मजलूम ख़ानदान को और इनके साथ जो लोग खड़े हुए थे उसके हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं. लेकिन 2 मीडिया चैनल ARY और बोल के हवाले से खुसूसी तौर पर बात करना चाहूँगी कि जिस गैर जिम्मेदारी और गलत सहाफ़त का एक मुजाहरा उन्होंने किया है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन नज़ीर और कहीं पर नहीं मिलती. 5 दिन के अंदर हमें हमारी बच्ची नहीं मिलती है लेकिन 5 घंटों के अंदर अंदर आप ये साबित कर देते हैं कि उसका वालिद जो है वो अफगानी था. तो एक तरफ हमारी गवर्नमेंट ये बात करती है कि रियासत मदीना जो है वो हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमने कायम की है. रियासत मदीना की तारीख को अगर हम उठा के देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो तो जो मुसलमान नहीं थे वो अक़लियतें भी वहाँ पे जो बसने वाली थी उनके लिए भी बाकायदा तौर पे एक इज़्ज़त एहतराम का एक कानून नाफिज था. और ज़रूरत इस अमल की है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान के अंदर बहैसियत एक पाकिस्तानी होने के एक कौम का सबूत देते हुए एक कौमियत का सबूत देते हुए हमें इस माइंड सेट को चेंज करना है. इस माइंड सेट को चेंज करने की बेशक हम असम्बली के अंदर कितनी कानून साजी कर लें लेकिन अगर
ہمارے جو پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے منتخب نمائندگان ہیں وہ اگر اس کے اوپر ایک سٹینڈ نہیں لیتے ہیں کب تک جو ہے ارباب اختیار جو ہے وہ مظلوم کو اسی طریقے سے دباتے رہیں گے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ مظلوم کے ساتھ سب سے زیادہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کب تک روڈوں کے اوپر آ کے ہم احتجاج کریں گے, تب ہماری رپورٹ کاٹی جائے گی, تب ہمارا جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور اس گورنمنٹ کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے کل کا آپ کے جو اقدامات تھے, آپ نے جو ایک اجتماع تھا, جو دھرنا دیا گیا, یہاں پہ جتنے بھی مظلوم لوگ کھڑے تھے آپ نے ان کو سنا اور ان کے جو مطالبات تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کی نوبت نہیں آنا چاہیے. آپ انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر آئیں, آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبائل ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی بقا کی جنگ لڑی ہے, اور سب سے زیادہ ان مظلوموں کا اس قوم کے اوپر حق ہے. اس اسمبلی کے ایوانوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آپ لوگوں کا اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کہ میڈیا کو کم از کم اپنا جو یہ منفی اور گھناؤنا کردار ہے, خاص طور پہ جو کچھ چینلز ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان کو صحیح معنوں میں اس ملک کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر ہمیں دوبارہ کسی فرشتہ کے لیے روڈ کے اوپر آ کے FIR کٹوانے کی ضرورت پڑے گی, یا پھر ہمیں جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے اسپتال کے عملے کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت پڑے گی. مہربانی شکریہ. ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن مطلب ماحول ایسا بن گیا ہے. ہمیں اس فرشتہ کے حوالے سے اسے بحیثیت مومند قوم پشتین قوم اس حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں اگر سوچنا چاہیے تو ہمیں بحیثیت انسانیت, اگر آپ دیکھ لینا تو ہر انسان خواہ وہ جس مذہب رنگ قومیت سے تعلق رکھتا ہو, اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار ہر قبیلے, ہر قوم, ہر مذہب میں ہوتے رہتے. تو اس طرح بھی فرشتہ مومند کے والدین جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, اور جس طرح شروع سے لے کر ابھی تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے, ہر بات میں ان کے ساتھ شامل رہے. جہاں تک چینلوں کا تعلق ہے یا شخصیات کا تعلق ہے یا ریاستی اہلکاروں کا تعلق ہے جنہوں نے بیان دیے تھے, تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں افغانی ہوں. اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں سے برٹش نے آنے سے پہلے یہ علاقہ سب افغانستان کے ساتھ تھا, ہم سب افغانی ہیں اس حوالے سے. آج بھی اگر آپ دیکھ لینا جتنے بھی ضلع ہیں اس میں آپ کی قومیت افغانی لکھی جاتی ہے. تو یہ کون سا جرم ہے؟ آج بھی میری جائیداد جو ہے نا وہ افغانستان کے اندر موجود ہے, کیونکہ گیورڈ لائن کے اوپر بھی اس طرح بھی ہماری جائیداد ہے اور اس طرح بھی ہماری جائیداد ہے. کیا آپ جو اتنے ظلم اور جبر کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے, آپ اس چیز کو صرف اس چیز وجہ سے کہ یہ افغانی ہے, آپ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھٹیا, اگر ادارہ ہو وہ بھی ہے, اگر شخصیات نے کی ہو یا ریاستی اہلکار نے کی ہو, یہ انہوں نے بہت ہی. میں آج بھی افغانی ہوں, کل بھی افغانی تھا اور آئندہ کے لیے بھی افغانی رہوں گا. اس میں شک کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دوراہے کی بات نہیں ہے. ہاں یہاں پہ ہم افغانی ہیں اور پاکستان کے اندر ہیں, اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور جب بھی کوئی ایسی بات ہو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہر ماحول میں ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ہم ان شخصیات کو, ریاستی اہلکاروں کو اور میڈیا کے چینلوں کو پہ یہ زور دیتے ہیں کہ خدا را ایسے واقعات پہ اس طرح کے کسی کے ساتھ کو مطلب ہے کسی حوالے سے منسلک کرنا یہ زیادتی ہے, بلکہ ہماری قوم پہلے سے بہت مشکل اور تکلیفوں سے گزر چکی ہے, نہ کہ ریاستی حوالے سے کوئی ایسی زبان استعمال کرے. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف 2 مختصر باتیں کروں گا, باقی تو کل سے تفصیلاً اس پورے مسئلے پر, بلکہ اسی رات سے جس رات ڈیڈ باڈی ملی تھی کافی دفعہ اپنا اظہار خیال کیا ہے, پورا دن کل بھی یہ ہوتا رہا ہے. لیکن پھر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ
بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو لسانی لنگ دے رہے ہیں، یہ تو مطلب انسانی مسئلہ ہے. یہ بالکل انسانی مسئلہ ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہونا چاہیے، لیکن یہ لسانی رنگ اس کو ریاست دے رہی ہے. اگر ایک واقعہ اسی ملک کے کسی دوسرے کونے میں کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو ریاست کے سب جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ستون ہیں، وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. آرمی چیف بھی ٹویٹ کرتے ہیں، سپریم کورٹ بھی سموٹ لیتے ہیں، پارلیمنٹ بھی سراپا احتجاج ہوتی ہے، حکومت بھی سراپا احتجاج ہوتی ہے، عوام بھی نکل آتی ہے، میڈیا بھی آسمان سر پر اٹھا دیتی ہے. لیکن وہی واقعہ جب پھر فرشتہ مومند کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر پتا ہے نہ قمر باجوہ صاحب کا ٹویٹ آتا ہے، نہ پھر میڈیا کا وہ کردار ہوتا ہے، بلکہ میڈیا ایم ویری سوری ٹو سے منفی کردار پھر ادا کر. میں سب کی جنرلائز نہیں کر، لیکن چند لوگوں کے میں نام ضرور نام بھی نہیں لینا چاہوں گا. یہاں پر مذمت ہوئی کو میڈیا کی، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ ان کی مذمت ان سے ہم گیلا کیوں کریں؟ یہ تو ہمارا میڈیا ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے خلاف بطور پروپیگنڈا استعمال ہوتا ہے، ہمارے حق کی آواز اس نے کبھی اٹھائی ہی نہیں. تو جن چینلز نے یہ کام کیا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں، ان کا کام ہی سارا یہی ہے، ان کا کاروبار ہی یہی ہے. باقی جہاں پر افغانیت کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یہ سب افغان ہیں، تو ہم سب افغان ہیں. تو وہ جو نیوز چینل چلا رہے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب افغان ہیں، اب جو چلانا چاہتے ہو چلاؤ. یہ ہم تو ابھی بھی ہمارے کاغذات مال میں ہم ڈومیسائل میں ہم قوم افغان لکھتے ہیں. تو میں اپنے افغانیت سے تو میں پاکستان نہیں بھی تھا میں تب بھی افغان تھا، انگریز یہاں نہیں بھی تھا میں تب بھی میں افغان ہوں اور میں افغان ہی رہوں گا. قومیت نہیں بدلتی، جغرافیہ بدلتے رہتے ہیں. تو باقی جتنا تو مسئلے پر تقریباً تفصیلاً بحث ہوئی، اور یہ ایک بات ہے کہ یہ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ ہم اگر مستقبل میں بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ انسانیت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے تو میرے خیال میں کوئی ایسا قوت نہیں ہوگی اس ملک کے اندر یا اس جو ہمارے حقوق پامال کرے یا ہمارے حقوق کی پامالی ہو اس پہ خاموشی اختیار کرے. بہت شکریہ. دعا بہت مور او پلار خوند زړونه یا الله بیا یې د داسې غمونو نه وساتي، یا الله زموږ ټوله معاشره د داسې غمونو نه وساتي، یا الله ټول انسانیت د داسې واقعات نه وساتي. یا الله په انسانانو کې ډېرې کیسې د برداشت وي، خو داسې د ماشومانو سره داسې په یو که دوی کوم مذهب وي که د کوم ملک وي هغو سره دا د برداشت نه دی. یا الله داسې واقعات په ټوله دنیا کښې نه. یا الله موږ ته اتفاق اتحاد را نصیب کړي. یا الله زموږ خبرې ډېرې په مشکله باندې اورېدې شي. یا الله موږ د یو خبرې د اورېدو دپاره هم ډېر سختې منډې ووهو، ډېر سخت تکلیفونه چکوو. یا الله موږ ته یې اسانه کړي. یا الله یا خو د ریاست په زړه کې رحم واچوي. یا الله یا موږ ته اتفاق اتحاد را کړي. یا الله یو سره وکړي. یا الله زموږ څومره هم ملګري دي یا څومره هم خلک چې چا ته څه پرېشان دی یا الله حل یې کړي. یا الله د چا څه مړي ګوري شوي وي یا خدای پاک خدای وبخښي. یا الله زموږ د ټولو آخره خاتمه په ننګ غیرت او په دا کلمه وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.